سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د نازي اقبال او د هغې خاوند په اړه نوې او تازه معلومات لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او مریم شیبه چینل سبسکرایب کړئ. نازي اقبال له خپل خاوند جاوید فضا نه طلاق واخیست. دغه پیژندل شوې جوړه په سوشل میډیا کې پر یو ویډیو راښکاره شوې چې ټوله یې له 1 دقیقې 1 منټ نه کمه ده او پکې نازي اقبال وایي چې په خپله خوښه له خپل میړه د طلاق غوښتنه کوي. د جاوید فضا وینا ده چې هغه نه غوښتل دا طلاق واقع شي، مګر نازي اقبال هغه په دې کار مجبوره کړی دی. بلخوا نازي اقبال هم په ژړغوني غږ د جاوید فضا نه طلاق اخلي. تر اوسه د دې مشهورو جوړې د جدایۍ وجوهات نه دي څرګند. نازي اقبال په دې وروستیو کې لندن ته تللې ده. ویل کېږي چې نازي اقبال ځکه پاکستان پریښی و چې د پاکستان پولیسو لخوا یې خاوند ډیر په تنګ و، ځکه چې جاوید فضا پاکستانی شناختي کارت نه درلود او افغانی و. نازي اقبال په خپله د خیبر پښتونخوا د سوات ده او خاوند جاوید فضا یې د افغانستان د ننګرهار ولایت دی.